د کاروبار لپاره د ویب سایټ جوړولو په برخه کې کوم چک لیست مو باید جوړ کړو، یعنی کوم ټکو ته مو باید پام وکړو ترڅو د خپل کاروبار لپاره یو مناسب او سم ویب سایټ جوړ کړو. وګورئ، نن ورځ ویب سایټ د هر کاروبار لپاره ډیر اړین دی، ځکه هر کس چې وغواړي یو جنس ترلاسه کړي یا یو خدمت ترلاسه کړي، دوی لومړی ځي هغه په انټرنیټ کې پلټي، او که چیرې موږ په انټرنیټ کې شتون ونه لرو، ویب سایټ ونه لرو، نو دوی زموږ ویب سایټ ته نه راځي، یعنی دوی د رقیب ویب سایټ ته ځي او د رقیب څخه هغه شی اخلي. موږ په انټرنیټ کې شتون نه لرو، نو ویب سایټ د تاسو لپاره چې کاروبار لرئ یا هر څه چې تاسو مخ ته وړئ د تاسو لپاره ډیر اړین دی. کوم ټکو ته باید موږ پام وکړو ترڅو د خپل کاروبار لپاره یو سم او مناسب ویب سایټ جوړ کړو؟ لومړی ټکی دا دی چې تاسو باید د خپل کاروبار لپاره یو ډومین انتخاب کړئ، یعنی یو نوم ورته وټاکئ. ډومین یعنی د خپل ویب سایټ نوم باید څه وي. د بیلګې په توګه اتصالات یا افغان بیسیم په افغانستان کې بزنس دی، کمپنۍ ده، دوی د خپل ویب سایټ نوم افغان وایرلیس ډاټ کام کړی یا اتصالات ډاټ اف کړی یا ګوګل ډاټ کام، دا یو ډومین دی. یعنی تاسو داسې نوم ورته وټاکئ چې تاسو د کمپنۍ اړوند وي، لنډ وي، جذاب وي او اسانه سپیل شي، ترڅو دغه کس په انټرنیټ کې داخلوي هغه نوم غلط داخل نه کړي او ډېر اوږد نه وي، د دوی لپاره ستونزه را پیدا نه کړي. او بل داسې باید چې په حافظه کې وسپارل شي. بل دا چې تاسو د خپل ویب سایټ لپاره هغه وروسته یعنی لکه ای اف چې اتصالاتو د ځان لپاره ټاکلی، یعنی هغه وروسته چې د ویب سایټ د نوم څخه وروسته راځي هغه باید وټاکئ. مثلا که چیرې تاسو یوه موسسه وئ ډاټ او ار جي کولی شئ وټاکئ، که چیرې په تعلیمي برخه کې فعالیت ترسره کوئ ډاټ ای ډي یو کولی شئ وټاکئ، که چیرې تجارتي فعالیت ترسره کوئ ډاټ کام کولی شئ وټاکئ، یا هم عمومي فعالیت که چیرې ترسره کوئ ډاټ کام کولی شئ استفاده کړئ. لکه اکبر ډاټ او ار جي وګورئ، اکبر یوه موسسه ده. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ډاټ نیټ وټاکئ، لکه یوه شبکه که چیرې تاسو وئ. نو هر وروسته چې تاسو د کاروبار لپاره مناسب وي هغه تاسو د خپل بزنس د نوم لپاره وټاکئ. دویم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه د هاسټینګ یا د هاست د برخې انتخاب دی، یعنی تاسو باید داسې یو هاست د خپل ویب سایټ لپاره وټاکئ یا یې واخلئ ترڅو هغه ارزانه وي، اقتصادي وي او امنیت یې لوړ وي. وګورئ، هاسټونه په افغانستان کې هیڅ داسې کومه کمپنۍ نشته چې هغه هاسټینګ وړاندې کړي. په افغانستان کې چې کومې کمپنۍ په تاسو باندې هاسټ خرڅوي هغوی هاسټ اجاره کوي د بهرنیو کمپنیو څخه، بیا تاسو ته په افغانستان کې درکوي. مثلا د تاسو هغه د ویب سایټ ډاټا ته کتل کېږي چې څومره ډاټا تاسو په ویب سایټ کې ده، هغه ډاټا چې هر څومره وي په هماغه اندازه تاسو باید هغې دپاره هاسټ واخلئ. او بل تخنیکي جوړښت تاسو ویب سایټ څرنګه دی، یعنی که چیرته تاسو ویب سایټ په ورډ پریس کې جوړ شوی وي، ډیزاین شوی وي، هغې لپاره یو ډول هاسټ پکار دی. که په نور ټکنالوژیو استفاده شوی وي یا وینډوز هاسټ ورته پکار دی یا لینوکس هاسټ ورته پکار دی یا نور هاسټونه. هاسټ په حقیقت کې هغه فضا ده چې تاسو د ویب سایټ هغه کوم معلومات چې دي هغه هلته ذخیره کیږي، یعنی تاسو باید هغه فضا ورته وټاکئ چې څومره معلومات، څومره ویډیوګانې، څومره مقالې دي، هغې ته په کتلو سره تاسو کولی شئ یو هاسټ انتخاب کړئ. دریمه موضوع چې تاسو باید پام کې ونیسئ هغه د ګرافیک ډیزاین یا هغه لی آوټ ګرافیک یا هغه طرحه تاسو د ویب سایټ ده چې تاسو باید په دغه برخه کې یو سم ډیزاینر پیدا کړئ یا خپل هم ډیزاین کړئ. څلورم ټکی د محتوا یا د کانټینټ دی. تاسو باید په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لپاره محتوا تولید کړئ، یعنی کانټینټ باید تولید کړئ، ویډیوګانې باید جوړ کړئ، غږیز کلیپونه باید جوړ کړئ، مقالې باید جوړ کړئ او تصویرونه باید جوړ کړئ. یعنی که چیرې تاسو محتوا تولید نه کړئ، یعنی ویب سایټ مو څرنګه دی، بې اغیزې دی، بې تاثیره دی، هیڅ معنا او ګټه بیا نه لري. تاسو باید داسې محتوا تولید کړئ که چیرې پلټونکی هغه په انټرنیټ کې وپلټي یا یې سیرچ کړي، تاسو په لومړي قطار کې ورته راشئ یا په دویم قطار کې ورته راشئ، ځکه چې پلټونکی ښکته نه راکوزېږي، په هماغه اول قطار، دوهم قطار یا دریم قطار کې خپله ستونزه حلوي. نو د تاسو بزنس باید په لومړي، دوهم یا دریم یا په لومړۍ صفحه کې د ګوګل وي، یعنی ډېر شاته باید نه وي. داسې محتوا باید تاسو تولید کړئ ترڅو تاسو په سر کې راشئ. پنځم ټکی چې تاسو باید پام ورته وکړئ هغه د خپل ویب سایټ نقشه ده، یعنی د تاسو نقشه باید څرنګه وي، مینو په کومه برخه کې وي، زموږ په اړه معلومات چیرته وي، د ویب سایټ تصویرونه مو په کوم ځای کې وي، ویډیوګانې په کومه برخه کې وي، د اجتماعي اړیکو یا د ټولنیزو پاڼو لینکونه باید په کومه برخه کې وي. دغه یوه نقشه تاسو باید د ځان لپاره جوړه کړئ. داسې یوه نقشه باید جوړه کړئ ترڅو هغه اسانه وي د مخاطب لپاره. هغه کس چې د تاسو ویب سایټ ته دننه کېږي هغه هلته ورک نه شي، یعنی هغه څه چې پکار وي په اسانه بڼه یې ترلاسه کړي. شپږم د تاسو د ویب سایټ سی او یا سرچ انجن اپټیمایزیشن ده، یعنی د تاسو ویب سایټ باید دغه محتوا داسې پکې ترتیب او تنظیم شي ترڅو مخاطب وکولی شي هغه په اسانه بڼه ترلاسه کړي یا پیدا کړي، یا د ګوګل په لومړۍ پاڼه کې وي، یعنی هغه لینکونه چې د ویب سایټ په برخه کې استفاده کیږي، هغه عنوانونه چې هغه مقالو یا ویډیوګانو ته ورکول کیږي، یا هغه محتوا چې استفاده کیږي هغه باید کاپی رایټ نه وي، یعنی د بل چا څخه هغه کاپی شوي نه وي. که چیرې تاسو د بل چا څخه هغه محتوا کاپی کړئ، ګوګل به هغه محتوا پیژني او مخاطبینو ته یې نه ښکاره کوي.
اوم ټکی یا اوم چې کله چې د هغه ډیټابیس تاسو باید د خپل پیرودونکو لپاره د مدیریت سیستم ولرئ، د سی ام ای سیستم ولرئ، همدارنګه هغه پیرودونکو چې تاسو ته راځي د هغې لپاره د ایمیل استولو سیستم باید تاسو ولرئ، د هغوی د مدیریت سیستم باید تاسو ولرئ، هغه څه چې دوی باید ډاونلوډ کړي یا یو څه باید دوی اپلوډ کړي هغه سیستم باید تاسو ولرئ. یعنی هغه څه چې په ډیټابیس پورې اړه لري هغه باید تاسو دقیق تنظیم او منظم کړئ او په خپل ویب سایټ کې ځای ورکړئ. اتم ټکی که چیرې تاسو محصولات خرڅوئ نو تاسو باید د خپلو محصولاتو کاتالوګونه، د پیرودونکو نمونې، هغه سرټیفیکټونه چې تاسو ترلاسه کړي دي هغه خپلو پیرودونکو ته وښایئ چې موږ په دغه برخه کې فعالیت ترسره کوو ترڅو هغوی باور او اعتماد ترلاسه کړي. دا هغه ټکي وو چې تاسو کولی شئ د یو ویب سایټ په برخه کې هغې ته پام وکړئ. ویب سایټ چې د خورا نورې ډېرې برخې هم لري، خو په دغه ویډیو کې ما فقط همدغه برخې تشریح کړې، نورې برخې به زه په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته تشریح کوم.